جلیبیب رضی الله عنه دا یو صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې اوسېدو غریب انسان او د رسول صلی الله علیه وسلم د جومات په داخله کې یو ځای جوړ شوی چې هغې ته صفه به ویلی کېده او په دې کې به دا غریبانان طالبان د دین د پراته وو چې کوم به لرو لرو نه راغلي وو کورونه به یې نه وو یا به دغه علاقې خو ځای به یې نه وو هلته به پراته وو بس علم به یې هم زده کوو دا مالداره صحابه کرام به راتلو هغوی به خرچې کولې رسول صلی الله علیه وسلم کور ته چې به سره رالو نو رسول صلی به هغوی ته اواز وکړو یو په هغو کې ابو هریره رضی الله عنه هغه هم د دې غریبانانو سره ناست غټ غټ صحابه کرام او غټ مجاهدین پرې په دغه ځای کې پاتې شوي دي په دغه مدرسه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه غربت چې کوم په هغوی باندې و یو په هغو کې جلیبیب رضی الله عنه نسب نه سخت کمزوری انسان او د مخ نه هم بدرنګه و او د باډۍ نه چیت و چې ورک غونته کې انسان و په دې خلکو کې ورک په دې و چې مالداره نه و ښایسته نه و نسب یې نه و مشهور نه و په د رسول صلی په جومات کې پروت و د هغه په شاګردانو کې و علم به یې زده کوو بیا به ځان له ناست و یو ورځ ورته رسول صلی وویل جلیبیب وویل واده نه کړې هغه وویل یا رسول الله واده موږ سره څوک واده کړي لا مال ولا نسب ولا جمال نه مال شته ولا نسب شته نه ښایست شته رسول صلی الله علیه وسلم کوشش وکړه الله به یې وکړي لاړ بیا بله ورځ رسول صلی الله علیه وسلم میلاو شو رسول صلی الله علیه وسلم بیا وایي جلیبیب هغه وی لبیک یا رسول الله واده خو څه ترتیب دې نه جوړ کړی بیا موسکی شو یا رسول الله موږ سره څوک واده کوي لا مال ولا جمال او نه مال شته نه جمال شته نه نسب شته درېیم پیر ورته رسول صلی الله بیا ووایي دا بیا جواب ورکړو بیا یو د انصارو په خاندان کې په یو چت خاندان کې د یو کس لور چې دی نو هغه کونډه شوه هغه کس د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغی رسول صلی الله علیه وسلم دا لور دې موږ له نه راکړې هغه د خوشحالۍ نه داسې ګډوډ شو له خوشحالۍ او یا رسول الله دا وخت بل الله به موږ راوستو موږ ته انکار کوو زموږ دپاره شرف او عزت چې ته زموږ لور غواړې رسول صلی الله علیه وسلم ګوره ځان دپاره نه غواړه دغه جلیبیب دپاره یې غواړه هغه جلیبیب زه کور کې مشوره کوم لاړ جلیبیب رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله دې خلکو ته مه وایه رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ولې وایي ما به کاسد ومومي سپک به مې ومومي دا خلک رښتې نه کوي ما سره رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل ولکنک عند الله لست بکاسد د الله په نسبت ته سپک نه یې ته خو ډېر دروند انسان یې اوچت انسان معیار خو دا نه دی چې خلک ستا باره کې څه وایي خټه خبره دا ده چې الله ستا باره کې څه وایي الله خو دې ته نه ګوري حدیث کې راغلي چې الله نه مال ته ګوري نه نسب ته ګوري نه جمال ته ګوري الله ګوري عمل او زړه ته ګوري چې کور ته ورغی کور کې خبرې وکړو رسول صلی الله علیه وسلم ستا لور غواړي هغه خوشحاله شو وایي ته له ما پسې تپوس ته ورکړی به وایي ځان لی نه غواړي جلیبیب لی غواړي وایي جلیبیب لی غواړي دې پسې پلانې راغلی موږ نه ده ورکړي اوچت اوچت خاندان والا خلک راغلي نن جلیبیب له دا موږ ورکوو دا لور یې هوښیاره وه هغې ورته اواز وکړ ورته نه وایي څوک ما غواړي د جلیبیب لپاره وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي پیغمبر خو ما نشي ضایع کولی تاسو د پیغمبر د خبرې نه مخکې کېږئ چې هغه ما جلیبیب له غواړي نو خو دې کې به خیر وي د هغوی د زړه ته هم دا خبره کوي شو پلار پلار یې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله موږ راضي یو رسول الله وسلم د جلیبیب دپاره واده وکړو او د اوچت خاندان کې یو ښایسته جنۍ چې خلکو به د هغې ارمان کوو هغې ورته واده کړه بیا دعا وکړه الله سبحانه وتعالی ته وویل یا الله رسول صلی الله علیه وسلم یا الله په ده باندې دا رزق سم راووروي او دا ژوند وله پراخه کړه سخت خوشحاله و جلیبیب رضی الله عنه سخت خوشحاله و خو یو څو ورځې نه وې تېرې چې د احد د غزا اعلان وشو ده له خوند پوره اخیستی نو د دغه ښځې نه د هغه واده نه چې هغه کېدو نه د هغه انسان واده وشو چې چا وله لور نه ورکوله خو هلته پکې اواز د احد وشو د غزا وشو دا خو سم مؤمنان دي دوی سره وزرونه نشتي لکه څنګه چې د منافقانو سره به سل وزرو
د دوی سره عذر نه و دی هم لاړ شریک شو په لښکر کې ولاړو وی کله چې دا احد دا غزا ختمه شو رسول سلم تپوس وکړو هل تفقدون من احد څوک خورک نه دی ګندې ملګرو کې مرګري وګرځي صحابه کرام بعض پکې شهیدان و بعض زخمیان و یا رسول الله پلانې زخمي دی پلانې مړ دی هغه ویل یا رسول الله پلانې نشتي پلانې نشتي پلانې نشتي بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم نور څوک خو نه دي ورک کړي ویل یا رسول الله پلانې او پلانې او پلانې بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم ویل نور څوک خو نه دي ورک وینه نور څوک نه دي ورک د جلیبي بن ابي پکې وانغس ما تاسو ته وایي دی پټ انسان او ځکه حدیث کې راځي چې ان الله يحب العبد التقي الخفي النقي د الله تقوادار انسان خوښي چې زړه پاکي او داسې ورک غوندې دی چا ته خپل عبادتونه نه راښکاره کوي نه چاته دا خبره ښیي چې زه اوچت تقوادار یم او زه دا کوم نه داسې ورک غوندې کوي معامله یې ټوله د الله سره د جلیبي معامله د الله سره دې خبرې نه دي هغه د الله په لار کې ځان خاورې کړی وي دې خبرې نه دي رسول صلی الله علیه وسلم یاد کړو خلقو که اگر که نه دی یاد کړی خو اشرف المخلوقات سید الاولین والآخرین هغه یې تذکره وکړه ولکني افقد جلیبیبه جلیبیب نشتي وی دې ټولو کې دې ته د جلیبیب رضی الله عنه یاد وګرځئ پسې کوم ځای کې هغه وایي چې دوی پسې وګرځېدو وایي د احد د میدان نه بهر ولګي رسول صلی الله علیه وسلم ته اواز وکړو یا رسول الله دی وایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی فوجده إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه نو ده په خوا کې اووه کافران مرداران پراته وو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او د ده د جسم سره خوا کې ودرېد او په سترګو کې اوښکې راغلې او دی وویل قتل 7 ثم قتلوه اووه کسان یې مردار کړي دي وي بیا یې دی وژلی دی هذا مني وانا من دې زما نه دی او زه د ده نه یم هذا مني وانا من دې زما نه دی او زه د ده نه یم صحابه کرام وی فوضعه على ساعديه هر سړي خپل مړی راوچت کړی و هر سړي خپل خپلوان راوچت کړي و کوم چې شهیدان شوي چا په کټ کې چا په څه کې او جلیبیب رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زنګنانو هغه ته پروت جلیبیب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم زنګنانو د هغه په مټو کې ليس له الا ساعداء النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دغه جنب د خپلو لاسونو کې نیولی فحفر له ووضع في قبره قبر وکنستی شو د خښولو پورې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل غېږ کې نیولی او دا خبره به یې کوله وي دې زما نه دی او زه دلته نه یم دې زما نه دی او زه دلته نه یم رسول صلی الله علیه وسلم ته د هغه ایمان معلوم و د هغه تقوا د هغه دفاع د اسلام د هغه جوش د هغه جذبه ځکه چې تاسو ته دا وایم چې همیشه کوشش دا کوئ چې د الله په نظر کې درانه شي ډېر خلک داسې دي چې په دنیا کې ورک دي څوک یې نه پېژني خو په اسمانونو کې معروف دي جلیبیب رضی الله عنه اگر که د ملګرو په منځ کې ورک خو په اسمانونو کې ډېر مشهور او معروف پیغمبر صلی الله علیه وسلم پېژند او ډېر خلک داسې دي چې په ځمکه باندې مشهور دي په اسمانونو کې ورک دي ځان په هغه خلکو کې شمار کوي چې په ځمکه د خیر د ستا تذکره ونه شي د سر دې څوک تا پېژني نه خو چې په اسمان کې معروف ملایک دې پېژني کله چې یونس علیه السلام د مهي په خېټه کې اواز وکړو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو ملائکو ویل یا الله دا اواز اشنا دی خو د ناشنا ځای نه راځي چې دا ګوره څوک ته وایي نه پېژنو ځکه چې اواز د لرې نه راځو وګوره معروف دی وي اواز څه دی اشنا دی خو دا ځای د ناشنا راځي الله ورته وایي زما بنده دی یونس د مهي خېټې ته مې ګزار کړی دی ملایکو ورسه پاره شو وی الله
د خو به پلانی کار کوو د به پلانی کار کوو موږ به تا ته دا عمل راخېجو دا به راخېجو ملایکو په منځ کې مشهورو سپارښي وکړو الله تعالی د مې د خېټې نه راوویست خو ډېر داسې دي چې په ځمکه کې معروف دي او چرچي دي او دروز او درز او شور او شغرب او پلانې او علانې او ملک صاحب او خان صاحب او مالدار او زورور او نسب والا او ښایسته او مشهور او په اسمانونو کې د هغه سره تشکیل